د اشرف غني تازه پیغام ځان یې د افغانانو استازی اعلان کړ. د افغانستان بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کوربه هیواد متحده عربي اماراتو د دولت د رئیس شیخ خلیفه بن زاید النهیان په مړینه خواشیني ښودلې ده. ښاغلي غني په یو پیغام کې ویلي چې نوموړي د خپل هیواد په بدلون کې ځانګړی رول درلود او ورسره یې په ټوله نړۍ کې د اسلامي فرهنګ او تمدن لپاره هڅې د درناوي وړ دي. بېواکه شوي ولسمشر زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو ژوره غمرازي د نوموړي په مړینه د یاد شوي هیواد خلکو او چارواکو ته وړاندې کوم. شیخ خلیفه بن زاید النهیان پرون جمعه د 83 کلونو په عمر وفات شو. د متحده عربي اماراتو د رسمي خبري اژانس وام د راپور له مخې نوموړی د دغه هیواد دوهم رئیس یا دولت مشر و. د دولت مشرۍ د وزارت پر اساس سر له جمعې څخه به په متحده عربي اماراتو کې د 40 ورځو لپاره د ویر په توګه د دغه هیواد بیرغ نیم سوړند وي. د شیخ خلیفه بن زاید النهیان د مړینې په خاطر به د وزارتونو په شمول ټولې دولتي ادارې، سیمه ییزې ادارې، مؤسسې او همداراز سوداګري سکتور د 3 ورځو په موخه بند وي. معلومه نه ده چې په متحده عربي اماراتو کې میش جلاوطنه بېواکه شوی افغان ولسمشر به د کوربه هیواد د وفات شوي دولت مشر د مړینې په مراسمو کې ګډون وکړي که نه. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.